السلام علیکم ملګرو. ساقي جانن دومره مجبوره ساقي جانن کور مسجد راواخیست. ساقي جان ویډیو کړی هغه ویډیو خلک ډیر بار اپلوډ کوي. نو ساقي جانن هغه ویډیو ما غلطۍ سره کړی. ویډیو ساقي جانن پښیمانه دی. هغه ویډیو ما غلطۍ سره کړی ده. نو هغه چرته ویډیو کې ادارو څخه خبرې کړې دي، حکومت څخه خبرې کړې دي. نو هغه ویډیو من ساقي جان ډیر پښیمانه دی. نو تاسو په ساقي جان جیل تم تللی او کې دې هغه ویډیو د لاسه تللی نن ډیر مجبوره دی. هغه ویډیو خلک اپلوډ کوي. نو داسې ډېر احتیاط پکار دی. ادارو پسې خبرې دا قانوني جرم دی. حکومت پسې خبرې نه دي کول پکار. نو سیاسي حالات په خپل ځای، نو حکومت او ادارو پسې خبرې نه دي کول پکار. ساقي جان دا غلطي کړې. ساقي جان د ویډیو کړې ده، هغه غلطۍ سره ساقي جان هغه ویډیو کړې ده. نو هغه ویډیو خلک بار راخلي او هغه ویډیو اپلوډ کوي. نو تاسو ته ساقي جان د خبرې هم واورېده څه وایي. قرآن راوچتومه چې عمران خان مونږ له د پاکستان خلاف، د پاکستان د ادارو خلاف، د پاکستان د پولیس خلاف او د ملک خلاف عمران خان مونږ له دغه درس نه دی راکړی چې تاسو له دې خلاف بغاوت وکئ یا د دې خلاف بدزباني وکئ. مونږ له عمران خان دغه درس نه دی راکړی. ما په غلطۍ کې په تنګ او مذاق کې ما یو ویډیو کړوه. هغه سیاسي خلک اوس د خپل سیاست دپاره بار راوړي. ما نن قرآن ذکر راوچت که زه مجبوره شوم. ما باندې خلکو د کوپر پیتوي ولګولې. په ما باندې هر پایار چې په ما باندې کیږي نو د کلي ملک یا خان یا ام پی ای ام ان ای ورغلی او وی پایار په وکا او بس دغه ویډیو کې راونسا. زه خپل پولیسو ضلع انتظامیه تم دا خبره کومه چې تاسو زمونږ پولیس یې، تاسو زمونږ مشران یې، مه راځئ د سیاسي خلکو په خبرو کې. زه نور په پایارو باندې پایارو او په ضمانتونو باندې مجبوره شوم. دا یو ملک دی، مونږ د دې ملک اوسېدونکي خلک یو. مونږ ژوند ته پرېږدئ، مونږ د ژوند نه مه مجبوره کوئ، مونږ مه باغیان کوئ، مونږ ولې بربادوئ. او که زما ژوند تباه شي نو زه بیا د بل چا ژوند څه کومه. دا خلک چې کوم دی دا داسې نه و، خو دا دې خلکو داسې کړي دي. دا پولیس دا نه و، خو دا د سیاسي خلکو داسې کړی دی. دا اداره داسې نه وه، خو دا د سیاسي سړي دا اداره داسې کړله. زه خپل پولیس ضلع انتظامیې ته وایم چې ګوره په خپل ورکر باندې رحم وکئ. دا ستاسو بچي دي، مونږ ستاسو بچي دي. واقعي زه به یو پارټۍ سره تعلق ساتم، زه به یو پارټۍ له کمپین کوم، زه به چا باندې تنقید کوم. نو تنقید به زه بې ځایه په کلي کې بل خان او په محله کې ولې نه کوم، خو په سیاسي سړي به ځکه کوم چې په هغه کې به څه چلي. نو زه خپل ضلع انتظامیې پولیسو ته هم دغه درخواست کوم چې ګوره د چا په خبرو کې مه راځئ، د چا په غلط فهمیانو کې مه راځئ. تاسو ډېره پوهه خلک یې، تاسو قانون ویلی دی او دا قانون دا زورورتیا د دې په الله تعالی تاسو نه تپوس کوي. یوه ورځ نن خو به سیاسي خلکو له هر څه وکړي، خو په ورځ د قیامت به بیا میدان محشر کې الله تعالی ته ودرېږئ. نو کله چې الله تعالی ته ودرېږئ نو خپلې فیصلې بیا دلته سمې وکړئ. انشاءالله هلته به آخرت صفای او دنیا کې به هر سړی ستاسو وردۍ قدر کوي. ځکه چې دا وردي ډېره محترمه او ډېره معززه وردي ده. دې وردۍ د خاورې له ډېرې قربانیانې